شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. لکه څنګه چې نور سبزیجات او تازه میوه‌جات د انسان روغتیا ته ګټه رسوي، همدارنګه ګازرې چې ځینې خلک ورته زردګې هم وایي د انسان روغتیا ته ډېره ګټه لري. په ګازرو کې چې د مختلف قسم ویټامینونه او منرالونه او داسې نور توکي دي چې انسان د ډېرو ناروغیو څخه ژغورلی شي. په ګازرو کې چې د ویټامین A په نامه یو ویټامین موجود دی، کوم چې د پوستکي د ناروغیو څخه ساتي، همدارنګه ویښتانو ته پیاوړتیا وربخي او د دې ترڅنګ چې د سترګو دید زیاتوي. په ګازرو کې چې د ویټامین C موجود دی، کوم چې د بدن د ساتنې قوه د میکروبونو په وړاندې چې دی پیاوړې کوي او بیا سړی زر زر نه ناروغه کېږي. همدارنګه پروټین لري، کوم چې د وینې په جوړښت کې د هډوکو په جوړښت کې او د وینې په لخته کېدو او د رګونو په پاکېدو کې او د وینې په پاکېدو کې چې دی ډېره زیاته ونډه لري. په ګازرو کې داسې توکي شتون لري چې د پیکتین او همدارنګه سلولوز او هیموسلولوز په نامه یادېږي، کوم چې د کولمو حرکات تیزوي او همدارنګه قبضیت ته منځه وړي. چې په ګازرو کې هیڅ قسمه بوره ده چې د سکروز، فرکتوز او ګلوکوز په نامه یادېږي، د دې جذب وینې ته چې دی کموي او په قراره کوي. نو په دې اساس په وینه کې د شکر اندازه نورمال ساتي. هغه خلک چې د شکر ناروغان دي نو د ګازرو د خوړلو سپارښتنه ورته شوې ده، خو په ډېره اندازه باید چې دی ونه خوري. د بلې خوا نه چې دی ګازرې چې دي دا چې دی یعنې په وینه کې کوم غوړ دی چې دی دا کموي او انسانانو سره وزن هم کموي. په ګازرو کې د کاروتینوئید په نامه یو توکی دی، کوم چې سرطاني ضد ځانګړتیاوې لري او همدارنګه په بدن کې چې څه زهري توکي د مختلفو کړنو په پایله کې ازادیږي، هغه چې دی خنثی کوي او همدارنګه یې د منځه وړي. په ګازرو کې د پوتاشیم په نامه یو توکی دی، کوم چې د وینې فشار نورمال ساتي او د زړه د ناروغیو مخنیوی کوي. ګازرې چې دي د خولې او د غاښونو د ناروغیو مخنیوی کوي او غاښونه پاک ساتي. نو د خپل هیواد تازه میوه‌جات او سبزیجات وخورئ، یو خوا نه خو به خپلو بزګرانو او د هیواد اقتصاد ته ګټه ورسوئ او د بل خوا نه به چې دی خپلې روغتیا ته ګټه ورسوئ. د یوې بلې روغتیایي خپرونې پورې د تاسې اجازه اخلم، ستاسې د بشپړې روغتیا په